دا یو سوال یو ورور کړی دی خو اول په دې سوال باندې ځان پوه کړي نو په جواب به یې پوه شي. یو کس دی او زه باسې فرضي نوم ووایم چې موږ په دې مسله پوه شو. یو کس دی د هغه نوم محمد دی او هغه دوه ودونه کړي دي. د دې یوې زنانې نه زوی پیدا شو، د دې بلې نه لور پیدا شو. بیا څه وخت بعد د هلک هم واده وکړو، د جنۍ هم واده شوه او د دې هلک زوی وشو، د دې جنۍ لور وشوه. دا د محمد څه دي؟ نوسی دي. یو یې نوسی دی او بله نوسی ده. اوس دا نوسی او نوسی یو بل ته واده کیږي. سوال دا نه چې دا به روا وي که ناروا وي، دا خو بلکل روا وي، دې کې خو څه نشته. مسله دا ده چې دې دواړو له د یوې زنانه پی ورکړي دي چې هغه د دې جنۍ مور ده یا د دې هلک مور ده، خو دواړو له پی ورکړي دي. دا مسله واضحه ده، په دې لپاره شروط دي. ګوره دا مسله یاده کړه، هر رضاعت سره حرمت نه ثابتېږي. یاره به پی اسکل او بس ختم، دا حرامه شو. د دې دپاره رضاعت کم شرعي چې دی که نه، چې هغې سره محرمیت ثابتېږي او حرمت، د هغې دپاره یو څو شرطونه دي. اولنی شرط هغه دا دی چې د پی اسکلي د ماشوم هسې په سینه باندې خوله یې ښوده، دې سره ګوره حرمت نه ثابتېږي. اولنی خبر هغه دا ده. دویمه خبر هغه دا ده چې ده به 15 پیرې اسکلي. 15 پیرې دا راجح قول دی، په دې واضح دلیل دی. بعض علما دا وینه چې بس پی وسکو به دا په حرامه شو او هلک حرام شو به دی. نه، تحقیقي قول دا دی. صحیح مسلم کې دا حدیث دی. عائشة رضی الله عنها وی كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. اوله کې په قرآن کې دا مسله راغلی وخه چې 10 پیرې پی وسکي، نو دغه زنانه په ده حرامه شو، هغه مور شو، او د دې زنانه دا بچي د ده رونه او خویندې شو. ثم نسخنا، بیا دا مسله منسوخ شو. دا آیت اوس قرآن کې نشته، دا منسوخ شوی، تلاوت هم منسوخ شوی دی، حکم هم منسوخ شوی. ثم نسخنا ب5 معلومات، بیا دا مسله منسوخه شوه او د دې په ځای څو راغله؟ 15 پیرې. فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا مسله دقه شان لوستلی. نو دې ځای ګوره اول د رضاعت مسله هغه دا وه چې 15 پیرې چې پی وسکي نو حرمت او نسب ثابتېږي یا حرمت ثابتېږي. دویم دا مسله منسوخه شوه په 15 باندې او دا مسله پاتې او رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ. اوس پکې څه تبدیلي راتلی شي؟ نشي راتلی. د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد بل چاته وحي خو نه راځي چې دا یو پیر دی، دا 2 پیرې دي، دا 3 دي، دا 8 دي، دا 9 دي. نه، هماغه 15 هغه مسله پاتې شو. دویم شرط دا دی چې دا ماشوم به 15 پیرې پی اسکي. دې وضاحت مو په نورو ځایونو کې کړی. دریم شرط دا دی چې دا ماشوم چې پی اسکي د ده عمر به په 2 کالو کې دندی. د 2 کالو نه چې بری په دې سره محرمیت یا حرمت نه ثابت. قرآن کې الله وی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، میاندې به خپلو بچو له 2 پوره کاله پی ورکوي. دې ټیم کې د ماشوم ته د پی ضرورت 2 کاله بعد ورته نه وي. او حدیث کې هم دا مسله راغلی، صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه حدیث دی. دا دریم شرط شو. اوس یو ماشوم د 3 کالو دی، د 2.5 کالو دی، د 4 کالو دی، هغه پی وسکل دی یو زنانه، او بیا هغې تپوس وکړو چې دا زنانه په ده حرامه ده که نه. تاسو اوس جواب ورکوو؟ شکیان یې اوس پکې مغلي نه ده حرام. هغه عمر خو 2 کال نه اورېدلی. نو دا څو شرطونه شو؟ 3. دغه 3 شرطونه چې پکې نو بیا محرمیت او حرمت هغه ثابتېږي چې 3 کې یو هم نه
یا درې واړه نه وو یا دوه پکې نه وو نو بیا محرمیت هغه نه ثابتېږي، حرمت نه ثابتېږي. نو موږ اوس دا وایو دا دی چې کوم هلک په باره کې تپوس کوي ماشوم نوسی او نوسی د محمد چې کوم دی که چېرته دوی په ایسکلي یو ځای او په کې دا درې شرطونه یي په ایسکلي 15 پیرې او 2 کالو کې دننه نو بیا دوی په یو بل باندې څه دي حرام دي، نکاح یو بل سره نشي کولی. او حدیث کې راځي ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث دی. رضاعت سره هغه څه حرامېږي چې په نسب سره حرامېږي. څنګه نسب کې خور حرامه ده، د رضاعت کې هم دا جنۍ د دې هلک خور شوه، په نسب کې رور په خور باندې حرام دی، دلته دی رور شوی دی جنۍ، نو دوی په منځ کې نکاح هغه نه کېږي. او که چېرته دې دریو کې یو شرط نه وي نو بیا نکاح کېږي، کېدی شي دې کې څه حرج نشته. دا شرطونه مې ولې ووایي که نه ما تاسو ته لنډ هم دا ویلی شوی چې کېږي او نه کېږي، خو دا شرطونه مې د دې لپاره ووایي که چېرته هم تاسو ته دا مسله را پېښه شي دا راځي. موږ څه بل مخلوق نه یو، موږ هم انسانان یو او کورونو کې دا مسلې راځي. بیا زمونږ معاشره په دې باب کې ډېره بېغوره ده، ډېره بېغوره هغه په دې ده چې کله دا زنانه جمع شي که نه او یو ماشوم پکې به جړی شي بس یو راولګي زر وله په یو ورکړي. نو دې خبرې ته سوچ پکار دی چې سبا له دې نه مسله جوړېدی شي او ډېرو خلکو ته جوړی شي. ډېرو هغه خلکو تپوسونه کړي دي چې د هغوی 15 او 6 او 7 بچي دي، وروسته خبر شو د مسلې نه ورتپوس کوي. نو که چېرته حرمت ثابت شو او محرمیت نو دوی به جدا کېږي د یو بل نه سره د دې 15 بچو. مسله وړه خو نه ده، دا خور او ورور شو. نو ځکه دا بېغوري نه ده پکار، زنانو له احتیاط پکار دی. سبا له به د هغه یو کور دی رشتې پکې کېږي، دغه جنۍ غواړو او دې هلک لی ورکوو، بیا دا تپوسونه کوو چې دا دې شي او دا دغه شي. په دې کې احتیاط پکار دی. بله مسله یاد ساتل پکار دي. نو کوم ځای کې هم تا ته دا مسله را پېښه شوه نو ته به څه پوهه به والله اعلم.